نهشتم سوال دی چې آیا مونږ یا کړه د شفا د پاره چوي شو؟ جواب: مونږ یا کړه د شفا د پاره نشو اچولې، ځکه په دې کې شفا شته دی نه. شفا ورکون کې ذات صرف اور صرف الله سبحانه و تعالی دی، او داغه نه به د شفا امید ساتي. تار د کړو نه به د شفا امید نه ساتي، ځکه په دې شیزونو کې شفا شته دی نه. قرآن مجید په سورۃ الانعام کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. که چېرته الله سبحانه و تعالی تا ته یو مصیبت در ورسي، یو تکلیف در ورسي، یو بیماری در ورسي، فلا کاشف له، نو دغه تکلیف، دغه بیماری، دا مصیبت د تانه بل هیڅوک نشي لري کولی الا هو، مگر یو ذات د تانه لري کوي شي چې هغه د الله سبحانه و تعالی. نو الله سبحانه و تعالی سړی ته شفا ورکوي. مصیبتونه د الله سبحانه و تعالی په لاس کې دی او الله د انسان نه دفع کوي. نو د دې د وجه عقیده په الله سبحانه و تعالی باندې ساتي، په تار او په کړو باندې خپل عقیده نه ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام حاکم رحمه الله دا حدیث را نقل کړي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د یو کس په لاس باندې د فتلو کړه وکتل، ورته وی فرمایل: ویحک ما هذه، هلاک نشي د سره پاره چولې، دا څه شی دی؟ نو هغه کس د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایل: من الواهنه، اې د الله رسول د کمزورتیا بیماری می د داغې د پاره می اچولې. د الله رسول ورته فرمایل: اما انها لا تزيدك الا وهنا، ان بزها عنك فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. اما انها لا تزيدك الا وهنا، دا د تا د کمزورتیا د پاره اچولې ده، خدا بستا په کمزورتیا کې نورم اضافه راولي، ستا کمزورتیا نشي کموي، ځکه تا عقیده په دې کړه باندې ساتلې ده. نو کړه خو سړی ته شفا نشي ورکوي او نه سړی نه کمزورتیا لري کوي، نو دا بستا په دې کمزورتیا کې نورم زیادت راولي، نورم اضافه راولي. ام بزها عنك، دا ورته فإنك لو مت وهي عليك، کچرته ته په داسې حالت کې مړ شوي چې دا کړم ستا په لاس باندې پاتې شوه، ما افلحت ابدا، هیڅ کله به کامیاب نشي. نو د دې د وجه نه کامیابی په دې کې ده چې د شفا امید به د الله سبحانه و تعالی نه ساتي، نه به د تارون نه د شفا امید ساتي، نه به د کړو نه د شفا امید ساتي. زمونږ په دې زمانہ کې، په دې معاشره کې ډېر خلک به تاسو کتلی چې د غاړو ته تارونه اچولي او دا تور تارونه راځوړن کړي، او بعضې خلکو د لاسونو ته دا تور تارونه اچولي، کړي اچولي. نو دا ټول غلط کارونه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. که چېرته ته وایې چې یاره دا ما دم کړي دا په دې وجه مې اچولي، نو کوم دم چې تا په دې کړه باندې ویلی دی هغه دم په خپل ځان باندې ووایه، الله به د هغې سره ښه کي. په کړو باندې دمونه مه اچوه، مه په تارونو باندې. نو د دې د وجه نه که دم اچې په ځان باندې واچه او ځان دم که، انشاءالله په الله توکل وکړه، الله به دې ښه کي.